د دوبۍ یا متحده عرب اماراتو په زندانونو کې له ښځو سره څه سلوک کیږي. ملګرو نن موږ تاسو ته د یو داسې ځای په اړه ویډیو جوړه کړې ده له کوم ځای نه چې د هر انسان کرکه او نفرت کیږي او هیڅ یو کس هم نه غواړي چې ورشي. هغه ځای د زندان، جیل، قفس یا د انسانانو بندیخانه. خو د دوبۍ یا اماراتو زندان یو ځانګړی زندان دی او موږ هم په دې ویډیو کې تاسو ته د دوبۍ د زندان په اړه معلومات راټول کړي دي. د ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو ټولو لیدونکو څخه هیله ده چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د غنټې نشان ووهئ ترڅو زموږ آینده ویډیوګانې په وخت تاسو ته ورسیږي. کله چې هم موږ د زندان په اړه فکر کوو نو زموږ په دماغو کې تورې تیارې، ګندګي او نور داسې خواشینونکي خیالات راځي چې د انسان کرکه او نفرت ورنه کیږي. خو که موږ د دوبۍ د ښځو زندان ته وګورو نو بالکل مختلف او ځانګړی دی. په دې زندان کې د لوبو لپاره ښکلی لوبغالی دی او کلینیک ده پکې چې 24 ساعته ډاکټر پکې موجود وي او له دې نه ورهاخوا دلته یو سوپر مارکیټ هم شته له کوم مارکیټ څخه چې قیدي د خپل ضرورت بعضی سامان په اساني سره اخیستلی شي. دغه زندان ډیر په اوپن کنسپټ یا آزاد خیالي سره جوړ شوی دی. په دې کې د زندانیانو لپاره ځانګړي او ځان ته کوټې دي خو همیشه خلاصې وي، یعنی قلفونه نه وي پکې لګېدلي. له دې نه دا معلومیږي چې زندانیان له یو بل سره ښه په ازادانه لیدلی شي، خبرې کولی شي او لکه د یوې کورنۍ له یو بل سره اوسېدلی شي. په دې زندان کې 400 زنداني ښځې اوسېږي او ورسره له 40 نه زیات ماشومان هم د ساتنې او پرورش لپاره پکې ساتل کیږي. دغه زندان افسران ډېر ښه نرم مزاجه خلک دي. په دغه زندان کې هر زنداني ښځه د خپلو ضرورتو د پوره کولو لپاره د دې زندان له افسرانو سره هر قسم مشکلات او غوښتنې شریکولی شي. په دغه زندان کې یو شمیر مسافرې ښځې هم زنداني دي چې د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او نورو هیوادونو څخه دي. په دغه زندان کې ډینټیسټ یعنی د غاښونو کلینیک هم شته. دغه زندان افسرانې ښځې خړ رنګه جامې اغوندي او زنداني ښځې ګلابي رنګه جامې په ځان وي او حجاب هم ورسره وي. دغو زنداني ښځو په جامو باندې رنګارنګ پټۍ وي کوم چې د دوی د قید موده یا وخت ښیي. لکه د سور رنګ پټۍ دا معنا وي چې د دې ښځې د زندان موده 2 کاله یا له 2 کالو څخه زیاته ده. مګر دلته مسافرې زنداني ښځې نور نظریات لري. اکثره ښځې چې دوبۍ ته د چکر یا کار لپاره له نورو هیوادونو راځي هغوی اکثره په دې خاطر زنداني کیږي چې دوی ته د دې هیواد د قانون په اړه معلومات او پوهه نه وي. لکه د انګلستان یوه میرمنه چې چارلوس ایډم نومیده چې د 25 کالو وه او 23 ورځې په دې زندان کې په دې خاطر تیرې کړې چې دغه ښځې په عام منظر کې د خلکو په وړاندې په یوه رسټورانټ کې خپل بوای فرینډ په مخ مچ کړی و او په هغه ځای کې یوې ناستې میرمنې ته دا هر څه ښه نه و ښکاره شوي او پولیسو ته یې شکایت وکړ د کوم شکایت له وجې چې چارلوس زندان ته په تلو مجبوره شوه. کله چې چارلوس له زندانه راووته او بیا هغې خپله د زندان د اوسېدو تجربه له نورو خلکو سره شریکه کړه. د هغې په وینا چې په یاد زندان کې به د زندانیانو کوټې وروسته له 10 بجو د شپې بندېدلې او زندانیانو ته به له یو بل سره د کتلو اجازت هم نه و او زیاتوي چې هلته به د خوړو کیفیت ښه نه و او وروسته له 10 بجو به یې د زندانیانو د کوټو څراغونه بندول او وایي چې کله کله به له نورو کوټو څخه د ژړاګانو اوازونه راتلل او نوموړي چارلوس وایي چې دا زندان څنګه خلکو معرفي کړی دی داسې بالکل نه دی. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د ویډیو په هکله کمنټ کې موږ ته خپله رایه پرېږدئ. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل پښتون ټایم در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه را سره وکتله. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د الله په امان.